اوس نو دا بل روایت کې ښځه د چا نه میراث وړی شي؟ درې قسمه میراثونه ښځې چې کوم څوک آزاد کړی، غلام یې آزاد کړی، که د ښځې غلام دم خو چې دی آزاد کړی غلام چې مړ شو دا یې میراث وړی شي. ولا د عتاقت ده، الولاء لمن اعتقه. دوم څه وی لقیتها، کله کومه ښځه کنکای پیدا کړي، دغه کنکای بیا په خپلو شودو لوی کړي، خپل کور کې لوی کړي، دغه لقیت مړ شو، دغه لقیت مړ شو چې دې پیدا کړی ده، د دغه نه میراث وړی شي. ظاهره دا ده. دریم هغه اولاد چې دې ملاعنه جاري کړي، ښځه میړوښه ده، ښځه حامله شوه، یا اولاد پیدا ده یا نه ده پیدا، میړه چیرې په سفر و چې راغی ورته ویل چې دا زوی خو د دې معنی نه ده، دا د چا سره زنا کړې ده. اوس سړي چې په ښځه دعوه وکړه د زنا، نو شرعي مسله خو دا ده چې قاضي به ورته وایي ښه 4 شاهدان راوله، چې شاهدان نشته نو څه به کړي؟ که په بل سړي په بله ښځه د زنا تور لګولی وای او شاهدان یې نه وای راوستلي، بیا به دی 80 دورې ویل کېدو حد قضا. خو چې خپله ښځه یې متهمه کړه په زنا باندې، اوس ښځې قاضي ته عریضه وکړه چې ما ته ویې چې دا زوی د تا نه ده، ایمانه نه ده، دا د بل چا نه ده، خو په ما دې ثابته کړي. سړی شاهدان نه لري، نو څه به کېږي؟ دلته به تلاعن وي. تلاعن څه معنی؟ چې اوږده مسله ده، 4 وارې په قسم خبرې، 5 وارې په لعنت او په غضب خبرې. سړی به اول وی چې دغه زه چې کومه خبر کوم چې دغه زوی د ما نه نه ده، د بل چا نه ده، زه په ده خبر کې رښتونه یم. په 5 وار باندې وی چې په ده د خدای غضب وي، ان غضب الله علیها که لعنت الله علیها، د دې په باب کې لعنت ټکی ده. نو دی به د غضب لفظ استعمالوي چې په ده د خدای غضب وي، که دی به دروغجن وي په ده خبره کې. بیا به ښځې ته وایي چې ته اوس څه وایې؟ که اقرار یې وکړو چې سیده دا مې زنا کړې ده، خو زنا حد به په جاري شي. که نه بیا به دا 4 وارې وایي چې دا ده چې ما ته ویلي دي چې زنا یې دی په دغه کې دروغجن ده، په 5 وارې بیا به دا وایي چې په دې د خدای لعنت وي، که دا به دروغجن وي په ده خبره کې. بیا به قاضي قول وکړي په تفریقات، دا ښځو میړه لاړه، نکاح یې ور ختمه شوه. اوس دغه اولاد میړه خو د ځان نه لرې کړو چې دا د ما نه ده، د هغه زوی نه شو، د ښځې نه لرې کېږي، د ښځې نه خو پیدا شوی ده. اوس دغه زوی چې مړ شي دا ښځه یې میراث ته وړی شي، خو مور یې ده، پلار نه شو، ځکه خو د زنا نه خو نسب نه ثابتېږي، خپل پلار نه پوه کړو چې دا یې د ما نه ده. د اول او آخر خو صحیح دی چې کومه ښځه غلام آزاد کړي چې غلام یې مړ شو، دا میراث ته وړی شي. کومې ښځې چې اولاد پیدا ده د چا نه، ملعنت یې تر وکړو، هغه اولاد نه میراث وړی شي. لقیت خو پردی هلک ده چې پیدا کړی دی، د دغه نه میراث وړی شي که نه؟ مسله دا ده، کوم هلک چې پیدا کړو چا بیا یې لوی کړو، دغه دنیا وګټله چې مړ شو، روپۍ به یې بیت المال ته ورکول کېږي، ځکه وارث یې نه ده معلوم. په اخیستلو خو یې څوک مور کېږي نه، نه یې پلار کېږي. خو نبي علیه السلام چې دلته ویلي دي چې لقیت اخیستی شي، دا وایي د ترغیب دپاره. لکه مخکې چې غلام ته برخه ورکړه خو دغه مستحق دی و، نو دا چې دې خدمت هم کړی او دا هلک مړ شو، اوس قریبان یې نشته، نو دا دې دنیا دې ته دې ورکړی شي. دغه دپاره چې آینده کې ښځې بیا کوشش وکړي چې هلکان پیدا کړي، نو ساتي به یې چې خو زوی مې نشته، خو چې دا سبا لوی شي که مړ شو، نو میراث خو بیا ما ته پاتې شي. په دغه حیثیت کني حق د میراث نه پلري، ولې مور نه ده، پردی هلک ته هلک پیدا کړي.